دا و څه عذابونه دي، دا څه تر کیسې دي. سر مې ګسه نه په خلاصېږي. یو ورځ ته ناجوړه یې ای بیا نن لاس مات کړی دي. 3 ورځې د مور په هسپتال کې وه. زه اوس اریان یمه، خواري وکاږمه، خپل ژوند تېر کړم. که ته یې هسپتالو لزغلی ومه. دا څه عذابونه دي، دا څه کیسې دي چې یو ورځ د ناجوړۍ څه نه یم خلاص. نن ته ناجوړه، پرون د مور وړم ورځ د مور ناجوړه وه، نن بیا د لاس مات کړی دي. سر مې نه په خلاصېږي. دا څه عذابونه پر ما را روان دي. ده پوس پوس ورځه ګولۍ واخ. السلام علیکم ورور. وعلیکم سلام. ستړی مه شې. ورور څنګه خیریت دی؟ شکر دی خیر دی. تغنمان مه پېژنې، زه ستا د څنګ پړوسي یم. د ګېټ تر مخ تېرېدمه، د کوچنیانو د یو لاس په غاړه کې لوېدلی و، د بل سر تړلی و. ما چې په حویلي راګډ شومه، دوایانې و، شیان زه له خوارو خیر دی. څه مصیبت ورته راړولی دي؟ ورو سر مې نه په خلاصېږي. څه عذابونه دي. یو ورځ مې هم د هسپتاله څه نه ده خلاصه چې مور یې د هسپتاله راوباسم، بچیان ناجوړي، چې بچیان د هسپتاله راوباسم مور یې ناجوړي. څه خبره چې دا د څه عذابونه دي پر ما باندې یار. غږ به د کو یاره، زه د همسایه ولم یاره، خو خدمت مې د کړی وای. یا وروره پیسې لرمه، 40,000 50,000 روپۍ د ورځې ګټمه. دی نه چې د پیسو مندګي ستا یا زه پیسې نه لرمه. پیسې لرمه 40,000 50,000. ښه یاره ځوانه، یوه خبره درته کوم. ووایه که دا بالکل د ماجت له ښاره ګرځولي ده، د منزله بالکل نه راځي. د منزله راځه چې یو همسایه دم پېژني، یا یو پړوسي دم پېژني، یا د یو خپلوان هم پېژني. تب کې دا کېدای شي دغه بیماریان د منځه باندې هم الله مهربان، د منځه چې بیا هم دی خدای مهربانه. یاره ته اوس دلته زما پوښتنه راغلی که ماته نصیحتونه کوې یاره. اوس هم بیخي سر نه خلاصېږي. موږ په کور کې 4 وروڼه لګیا یو. 1500 2000 3000 روپۍ موږ ګټو دروځي. ښه په خوشحالي خورو، نه په کور کې رنځ شته، نه په کور کې بیماري شته. ته یې کړ کې تنها لګیا یې 40,000 50,000 روپۍ ګټې. یاره ته ما خیال په دا باندې د کونډو د یتیمانو حق ګټې که څه کیسه ده؟ ته اوس دلته ماله را روان یې، ما تې راښیه چې ته حلال ګټې که حرام ګټې. دماغ ما چې فالتو را خرابویه. یار هغه شی نه درته یامه. مصیبتونه دي کوم عذابونه دي، دا ماته د آرام او علامه ښکاره کېږي. اوس هم نه دي ناوخته سوي. زما ورور یې، زما خوا په در بدېږي. والله ته ښه په اخلاص توبه وکړه، والله ته ښه په توجه شه. خدای مهربانه د عذابونه مذابونه به ګرد آرام پرېږده. د خدای مهربان د عذابونه به ګرد خدای ختم کړي. ته ماته مه راښیه یاره، لګیا یې را روان یې یاره. ته ماته نصیحتونه کوې یاره. یا زه و تا ته نه درښیم، زما همسایه زما خوا په در بدېږي. نو اوس هم نه دی ناوخته سوی وروره، اوس هم په اخلاص باندې توبه والله ته وکړه. ټیک ده، صحیح ده، ټیک ده، صحیح ده. بس ستا کور ودان، تا ماته نصیحت وکړي، بس ډېر کور دې ودان. یا وروره په دې باندې زه نه خوا بدوم نه شی بدوم، زما همسایه زما خوا به در بدېږي. او په زه درځه ولاړم، ما دغونګه فرض و، دغونګه دغه مو ما در وښولی. ای را روان یم، موږ ته نصیحت کوې. حرام او حلالو لاره ماته راښیه. د کومې خوا راغلی؟ هېڅ یې ما دماغ را خراب دی. اوس موږ ته راښیه د حلالو د حلالو لاره. هېڅ ما دماغ خرابوي، په سر یې را دړ کړي.